دا د کراچۍ پریس کلب مخې ته راټول شوي نرخزیان دي چې نڅا کوي، خو دا نڅا یا ګډا د کوم واده، خوشحالۍ یا د بلې تفریحي غونډې لپاره نه ده، بلکې دا د حکومت د پالیسیو او د روانې ګرانۍ پر ضد د احتجاج یوه ځانګړې بڼه ده. دا احتجاج کوونکي نرخزیان وایي د پټرولو او خوراکي توکو نرخ پرله پسې لوړېدو سره دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي او نور نشي کولی چې خپل ورځني لګښتونه یا ضروریات پوره کړي. زه یم سونو د کراچۍ نه پرنس کلب ته په دې وجه راوتی چې پېټرول ګران شو او بل بیلونه دومره زیات، مهنګایي دومره زیاته، نو د دې د وجې موږ هم تنګ شو. دومره انکم زموږ نشته او مهنګایي ډېره زیاته ده او پېټرول یې راپسې ګران کړه او زموږ خو روزانه تګ راتګ وي، نو دې د وجې موږ راوتي. حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پېټرول دې ارزان کړي، مهنګایي دې لږه کمه کړي، دومره موږ نشو افورډ کولی. نن سبا بې انتخاب دغه به مونږ وایو چې بس چې مونږ دپاره لږ خوندي داسې څه ترجیب جوړ شي چې مونږ خپل کاروبار سټارټ کړو یا مونږ دپاره څه بزنس داسې راکړي چې مونږ هغې کې مطلب شریکه شو. ټیک ده چې ځکه چې مونږ خو نور څه نشو کولی، مونږ خو ټرانس یو، مونږ خو نور څه نشو کولی. حکومت کم قسم هم نوکرۍ راکوي که نه، مونږ تیار یو، مونږ نوکرۍ کول غواړو لګیا یو. ټیک دی چې مونږ نور څه نشو کولی، مونږ ګډا چې دا زمونږ ګډا بنده ده، زمونږ ګډا نه کېږي لګیا ده، څوک پروګرامونه نه راکوي لګیا دي ځکه چې دومره مهنګایي ده دې د لاسه. تر اوسه د پاکستان وفاقي یا د سن حکومت د نرخزیانو د دې احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د سن ترڅنګ نورو د صوبو حکومتونو د نرخزیانو لپاره په ټولو سرکاري محکمو کې ځانګړې کوټه مقرر کړې ده او بیا په ځینې سرکاري ادارو کې نرخزیانو ته نوکرۍ هم ورکړې شوي دي. نیاز علي، مشال ډیجیټل، کراچۍ.